بمعجزين او دامن کرین لتون پشتنه کوي چې آیا دغه عذاب قیامت حق دی؟ ته ورته ووایه هو، په خپل رب مې دې قسم وي چې بېشکه دغه خامخا حق دی او توسې الله تعالی لره عاجزه کوونکي نه یې. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او کچېرې هر هغه چا ظلم کړی وي، که د هغه سره د ټولې دنیا هومره دولت هم وي، خو دې ته به تیار شي چې د دغې عذاب نه د بچ کېدو دپاره هغه دولت په فدیه کې ورکړي. دا خلک چې کله هغه عذاب وویني نو په زړه کې به پښیمانه شي، لیکن د دوی په منځ کې به پوره په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به پرې نه کیږي. خبر شي آگاه شي بېشکه خاص د الله تعالی د پوره دی هغه څه چې په اسمانونو او مځکه کې دي. آگاه شي بېشکه د الله تعالی وعده حق ده او لیکن د دوی اکثره نه پوهېږي. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هغه الله تعالی ژوندي کول کوي او مړه کول کوي او خاص د هغه په طرف به تاسې ورګرځولی شئ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے خلق بېشکه تاسې ته د خپل رب له طرفه نصیحت راغلی دی او په سینې کې چې څه مرضونه دي د هغې دپاره ستره لویه شفا ده او د مؤمنانو دپاره هدایت او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ته ورته ووایه د الله تعالی په فضل سره او د هغه په رحمت سره، لہذا په دې قرآن او اسلام سره د دوی خوشحاله شي. دا ډېره غوره ده د هغې نه چې دوی یې جمع کوي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ته دوی ته ووایه تاسې مو ته خبر وکئ هغه رزق چې الله تعالی تاسې دپاره نازل کړی دی، نو تاسې د هغه نه څه حرام او څه حلال ګرځولی دي. ته ورته ووایه آیا الله تعالی تاسې ته د دې اجازت خبر درکړی دی یا تاسې په الله تعالی پورې درویغ تړئ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. او د هغه کسانو چې په الله تعالی باندې له ځانه درویغ تړي څه ګمان دی؟ د قیامت په ورځ کې به ورسره څه کیږي؟ بېشکه الله تعالی په خلکو باندې خامخا د فضل کولی والا دی او لیکن د دوی زیاتره شکر نه وباسي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون
نبی صلی الله علیه وسلم ته چې په هر حال کې یې او د قرآن چې هر څه اوروي او ای خلک توسې هم چې هر څه کورې نه کوئ په هغې ټولې کې میش برابر توسې ته ګورو د ذرې هومره څه څیز په اسمان کښې او په ځمکه کې داسې نشته نه ورکوټه شی او نه غوټ شی چې هغه د تو د رب د نظر نه پټ وي مگر واضح په کتاب کې دي